نو امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ. نو که مارکېټ دغلته برک آوټ ورکړي زما به بای ټریډ جوړېږي دغلته. نو لږ ریسکي دی ځکه چې دلته مارکېټ بر دېرش 15 دقیقې فیرالي ګپ لري. نو ټریډ خو چې دی ریسکي دی، خو خیر یو سټاپ لاس یې راته و، هغه دپاره بل هم پرې ورځم، پرې چې بل هم ووایي کیسه کې بس دلته برک آوټ ورکړي د خیر زه بای یعنې دا چې دلته زموږ د بای ټریډ جوړ شو فل ریسکي هم دی یار. زه مې نن ټریډ همدغلته کلوز کوم او دلیل یې دا دی چې دغلته لیکویډیټي سره مارکېټ راغورځېدلی شي. ځکه څه رقم دغسې کولی شي دا دونه ریسک نه اخلمه، یو ځای ته چې دی روان هم یمه نو هغه دپاره. نو دا به زموږ ټریډ کلوز وي. ښه زه افغانستان نیټورک مې دا نه خوښېږي، ټریډ علي ریشخند در باندې وي که کلوز کوې. ښه دا نو زموږ ټریډ و، تقریبا موږ یو په فول ټي پي کې ونیو، سټاپ لاس دغلته یو دوه هم پوره پرې نه ښودو ځکه چې لیکویډیټي وه، خلک یو نیم په یو والي داسې بې سره. خو خیر دغه زموږ ټریډ و، ګټه ګټه یې چې هر رقمې. نو دا زموږ ټریډ و، امید لرم چې خوښ شئ. راځئ چې درته ایکسپلین یې کړم رښتیا چې دا ټریډ ما ولې وایست. ګوره سر وساته کې چې ته چې لاړ شو مونږه مارکېټ چې دی دلته په فیرالي ګپ کې ټچ کړی و، بله دا چې د دزې لیکویډیټي یې ایستلې وه، ده دزې لیکویډیټي یې ایستلې وله سیاسي شن یو ساعته ته چې راشو دلته اوچته کلیر ښکاري ده، دلته راغی مارکېټ د دزې لیکویډیټي وایستله، دا ښکاري ده. نو مارکېټ چې دی بېرته لاړو کش بره طرف ته، صحیح ده ورېږه چې دا ورشي. ښه 30 دقیقې کې چې دی مونږ دغه بیارش فیرالي ګپ لرودو ده مارکېټ لاړو سیده په سیده بره پرې کلوز ورکړو. نو د دې معنا څه شی شوه چې نور بیارش ټرینډ ختم شو، یعنې اوس بولش شروع کېږي، یعنې ریسپیکټ وانه ایستو فیرالي ګپ، صحیح ده. نو مارکېټ دلته خصوصي د یو دقیقې ته چې موږ خو یو دقیقې کې د زما سټراټجي نو سیده هماغه ته ځو ایکسپلین یې چې دا ټریډ موږ ولې وایست. نو اول چې دی مارکېټ دلته راغی، دلته مارکېټ دلته زما د سټراټجي بریک آوټ ورکړو، ما دلته ټریډ وانه ایستو. ولې؟ ځکه چې کورکټ بریک آوټ نه و، زما چې کورکټ بریک آوټ دغلته و، دا چې دی د ټراپ ځای دی. ګورې تاسو ته نه ښکاري خو ما ته ښکاري، ما ته ټراپ دی، یعنې بایران راګیرئ. نو هماغسې وشو، مارکېټ راغی دلته چې دی زیاتره سټاپ لاس دلته ووهو، مارکېټ بېرته لاړو دلته یې بریک آوټ ورکړو، ما دلته ټریډ وایستو او دویم چې دی کلین دا هم چې دی دلته دغه ولګېدو، دلته چې دی زما دغلته و ټریډ اصلا اصلي ټریډ زما دغلته وین یو په دوه هم لګېدلی زما په موبایل کې. خو خیر نو دا چې دی زموږ ټریډ و. نو امید لرم چې خوښ شوي به مې ویډیو، حتما لایک ورکړئ چې زما ویډیو نورو پښتنو ته هم ور وښایي.